درېمه سپاره شپږم رکوع شروع شوې ده. آیات نمبر 275. زمون قرآن مجیدونو کې صفحه نمبر 63. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. دې مبارکو آیاتونو نه وړاندې پروردگار جل والا مونږ او تاسو ته تفصیل سره د زکات او د صدقاتو مسائل بیان کړل او ذکر کړل. دې ځای مسائل شروع کیږي د سود په حواله. د سود حیثیت، د سود حرامواله، د سود نه ډډه، د سود طریقه، د ټول به ذکر شي او په دې باندې به مسلمانانو ته خبرداري ورکړي. د دې آیاتونو مبارکو د وړاندې سره تعلق سره ځکه وړاندې د حلال صدقې بیان او په دې ځای کې د حرام سود بیان دی. یو بل سره تعلق سره نو تعلق یې دا دی چې حرام مال نه صدقه د الله په نس باندې قبول نه و او موږ تاسو ته بار بار ویل انفقوا من طیبات، که صدقه کوي او خرج کوي نو پاک مال نه خرچه کوي. حرام مال نه صدقه نه قبلې ده. اوس مال چې حرام وي نو لکه د سود مال چې حرام دی، که د دې نه څوک صدقه ورکوي څه به قبوله شي؟ نو د حرام مال تذکره یې شروع. دویمه مسله او دویم تعلق صدقه کې ظاهره باندې مال کمیږي، 100 روپے دی او 200 د صدقه ورکن او 800 پاتې شو. او سود کې په ظاهره باندې مال زیاتیږي، 800 د ورکن او سبات نه 200 زیات زر پورا کې. صدقه کې مال کمیږي په ظاهره، په سود کې مال زیاتیږي په ظاهره. رب وی صدقه په ظاهره کم ښکاري، زه پکې برکت چوم زیات شي. سود په ظاهره باندې زیات ښکاري، زه ته برکت اخلم، هغه کاغذ شي او ختم شي. اوس په دې خبره برکت خو په نظر راځي نه، زما په دې خبره به اعتماد هغه سړی کوي د چا چې په ما باندې کلک ایمانی او کلک ایمان والا سړی به صدقه کوي او د سود نه به ځان بچ کوي. د چا چې په ظاهر دنیا باندې نظر دی، ظاهر پیسو ته کم او زیات ته ګوري،
او د چا چې په باطن یو نظام باندې نظر دی نو هغه د پروردګار خبرې ته ګوري او د هغې مطابق معامله کوي. او دریم مهمه خبره هم ذهن کې کېده، سړی چې په سود باندې پیسه راخلي نو دا سخت محتاج دی، نو بینک ته ووایي 1000 روپۍ په سود راکه او بینک ورته وایي 1400 به جمع کوي. یو سړی مالدار دی، سودخور دی، نو غریب ورله راشي زه ګیر یم او پریشان یم او ضرورت مې دی 1000 روپۍ راکه، هغه ورته وایي 300 به پې سبا زیاتې راکې. نو غریب دې حالت کې سود اخلي. او دویم غریب چې مسلمانان هغه ته صدقه ورکي نو د هغه ضرورت پې پوره کېږي. نو رب وایي دواړه د غریبانانو دپاره دي. زما نظام د غریب دپاره دا دی زکات او صدقه او خیرات ورکه، او ستا نظام د کفر او د انګریز د غریب دپاره دا دی چې هغه له په سود باندې پیسه ورکه. زه غریب بچکوم مالدارۍ ته بوزم، تا غریب دوبې او بربادۍ ته بوزې، هغه 1000 په سود باندې علي ولې ورسره شته نو ته ترې سبا 1400 غواړې او خو ته نورم تباه کې او بربادۍ. نو سود کې راحت او سکون نشته، سود د بربادۍ، د تباهۍ، د هلاکت، د غربا او د ملا تیر ماتولو دپاره یو بدترین نظام دی. پاکستان نن په سود کې گرفتار دی او سودی نظام روان دی او سود هره ورځ زیاتیږي، هره ورځ زیاتیږي او د سود انتها ده موږ تاسو بربادۍ ته مخ کېږو. آیا دې سود نه به ځان خلاص کوي؟ یو وخت وی هر بچه 1,00,000 روپۍ قرضدار دی، 1,30,000 قرضدار دی، صد پاسه 3 لکه قرضدار دی. اوس هر کس 2 لکه قرض ته رسېدلی چې ماشوم پیدا شو 2 لکه قرضدار دی. دا د سود نحوست دی او اثر دی او د پلیت نظام کاروایی ده چې موږ ورته وایو. نو صدقې سره غریب مضبوطیږي او سود سره غریب نورم بربادیږي او محتاج جمله ماتیږي. نو الله د صدقې تفصیل سره بیان وکړو او موږ یې راوپارولو. صدقه ورکوئ، د غرباو امداد وکوئ. دا ستاسو صدقه ورکول ما ته راوړي، زه به یې بدله درکوم. او د سود لعنت دې نه ځان وساتئ، د هغې نحوست او بربادي درته لنډه ذکر کوي. دا سود 2 قسمه رایجو. یو سود دا د جاهلیت په زمانه کې چې چاله 1000 روپۍ ورکه په نیټه باندې او بیا چې نیټه مکمل شي نو د هغه نه 1200 واله څه ناڅه زیادت سره پې واله. لکه نن چې دا بینکونه کار کوي، ته بینک له پیسې ورکه 50,000 دې ورکې، بینک تا له نیټه په نیټه باندې زیادت درکوي 50,000 نه زیات، یا به هره میاشت درکوي یا به تا ته چې ټایم پوره شو نو 52,000 53,000 درکوي. او یا چې بینک نه ته قرضه راواخلې نو تاله قرضه 15 لکه درکه، خو سبا چې جمع کې نو 6 لکه 5.5 لکه یا 6.5 لکه به جمع کې، نو په نیټه یې قرضه درکه خو غواړي درنه زیاته. دا د جاهلیت په زمانه کې سود رایج و. کومه زمانه کې چې قرآن نازلېدو هغه ټایم هم دا سود و. مالداره سړی به کور کې ناست و، بدماش ګوټی به او هغه به خلکو له سود باندې پیسې ورکې او بیا به یې د هغې نه زیاتې غوښتې، بد دا یې د هغه روزګار. غریبانان به له ټول په سود به پیسې ورکولې، بیا به یې ترې زیاتې غوښتې. زموږ د وطنونو د بدماش ګوټو، پلیتو، ناکارو، بدعملو، بداصلو خلکو
هم دا روزګار دی چې هغه هم پلیت سړی وي بس سود باندې ورکوي او رالي او د پلیتو ښځو د ناکاره بدبختو منحوسو خلکو سړو دا کار دی چې بینک کې پیسې ایښي دي او هغې باندې سود اخلي. دا زمونږ په وطن کې موجوده رایج نظام دی او نومونه یې ورته بدل کړي. یاره جي دا ګډ څه ورته وایي انګلیش؟ پروفیټ انټرست ورته وایي او پروفیټ ورته وایي او څه وایي. دا قسمه قسم نومونو باندې تاته حلالوي، په قسمه قسم نومونو باندې په نوم شی حلالېږي نه. که شرابو ته یو بل نوم ښایسته شانتې بیګیپل کې دی بالفرض، نو دا شراب په بیګیپل باندې نه حلالېږي، دم شراب. نو یو دا سود رایجو چې نغد ورکه و هغې باندې په نیټه بیا نیټه پوره شي زیاته ترېنه واخله. او دویم سود دا رایجو چې حدیث کې راغلی دی 6 څیزونه کار ذکر کړي. وریجه ده نو چاله 1 کیلو وریجه ورکه او لاس په لاس لږ وخت پس د هغه نه غواړي 1.5 کیلو وریجه. ما وریجه درکې کیلو ته 1.5 کیلو را، ما خراب یا ما کمزوري غنم 2 کیلو درکړل او ته ښه غنم کیلو را، دا پکې نشته. دا سود دویم قسم رایجو. ښه وي او که خراب وي لاس په لاس او نغد به برابر سرابر بدلې. نو دا 2 قسمه سود دا کا په زمانه کې رایج. الله جل وعلا د سودخور تذکره کوي. هغه سړی چې سودخور دی او سود اخلي د دنیا او آخرت کې به انجام صحیح او موږ په خپلو سترګو کتلی دی. په آخرت کې به انجام دی لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. د قیامت په ورځ به د قبر نه پاسي داسې حالت کې به پاسي لکه چې 50 پیرې ناستي. په دنیا کې 50 پیرې راشي، خولې نه یې زګونه رواني، لاسونه یې کاږه شي، ټول پنچې ترې نه جوړ شي، ګډ وډ شي. دا ولې جي پیرې په ده باندې راغلی. الله وایي قیامت په ورځ به دی داسې ګډ وډ سرسام لکه چې پیرې دلته تاسو په چا وګورئ راشي دې حالت کې به پاسي او روان دی. او دویم الله جل وعلا فرمای په دنیا کې به انجام سے ہوش باخته وي. یو سړی خلک وایي نه دلته سورین دی، دا ماشوم سورین دی، نو هغه اوتې بوتې وایي په ده جي دا چپه راځي، الې ونې پې ونې وي، دیوال ته ګوري نو بس ګوري به، ته پې اوازونه کوه به چت ته ګوري ګوري ګوري، الټه به ته ویرئ ته به د کمرې نه باشي. وي داسې ګم سم شد بد سرسام بې حاله خر پرنګ روان دکه رنګ به سودخور په دنیا کې. نو دې بینکونو کې چې دا کم سودخواره ناست دي دی ته وګوره چې شمې کوم ځای کې ایښي، د ده مازغه څنګه ته ورته خبره کوه دی خبره نه اوري، په خبره پوهېږي نه، ګم سم لکه لیونی ایسي ته ناست دی، چت لاندې ناست دی، بهترین دفتر کې ناست دی، سودخور دی او پوواړ دی. وی ګوره ګنګس او سرسام ناست دي، خلک ورته ولاړي، د ده مازغه شد بد کار نه کوي، خولې نه به یې بوی ځي، شکل به یې بېنوری، یو منحوس لعنت پې وري. او عام روټین کې بهر په دې علاقو کې سودخوارو وګوره، نو چې په لاره رواني نو حیران به ورته پاتې شي لکه ګم سم لیونی، مازغې کار نه کوي، شد بد باندې نه وي، په خبرو دا خلک نه پوهېږي. الله وایي دا د سود اول نمبر نحوست چې ستا مازغه به کار نه کوي، ته به لیونی سرسام ګم سم ښکاري، او د قیامت په ورځ به هم داسې پاسې. دا ولې د دی عادت دا دی، دی دا خبره کوي، سود دا چې د مولیانو خبرې دي. غریب به څه کوي؟
زه روزګار نشم کولی، بې دسته یم، کمزوری یم، زما طاقت وس نشته دی او نغده پیسه را سره ده، دا به م رانه ولګي. ګور کفن له مې په بینک کښېښود او په دې باندې دا ګټه علم. دې ملا ته زما د حالت څه پته ده؟ او دا سود د مولیانو خبرې دي چې دا حرام دی. ولې؟ دا تاسو چې سودا اخلئ او خرڅوئ، د 100 روپو صابون دی او هغه دې په 1.5 سل خرڅ کو، پیسې دې 1.5 سل واخیستې، نو سود هم داسې دی که نه موږ پیسې ورکړې او زیاتې هم واخیستې. څنګه خرڅول اخیستل دي، خو داسې سود هم دی. نو دی سود بیخي حرام ګڼي نه، بلکې سود ته حلال وي. او کم خلق چې سود ته حلال وي، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا کافر دي، دا به د جهنم خشاد. نو زمونږ وطنونو کې 2 قسمه سودخواره دي. یو هغه چې خو سود کوي خو ګناه ګڼي، او دویم هغه چې داسې پوخ سودخور دی چا ورته ګناړو وایي نه، بلکې وایي دا ټیک کار دی، دا د مولیانو خبرې دي، دا پواړ پلیت کافر دی، د دې کافر جنازه نه کیږي، په د ښځه طلاقه ده، د دې هیڅ حیثیت نشته، دا ذلیل دی، صرف د مسلمانانو معاشره کې اوسیږي، دا بدبخت ملون کافر دی، همیشه به جهنم کې پروت. چا سود ته حلال وایي، ګناه ورته اړوي نه، او دا ما کتلي دي، څه کوې داسې سودخوار. الله وایي ما بیه حلال کړې ده او سود مې حرام کړی دی. ما بیع و شرا، خرڅول اخیستل، کاروبار، تجارت، په دې باندې ګټه حلاله کړې ده او سود مې حرام کړی دی. زما د طرف نه دا نصیحت دی، زما د طرف نه دا نصیحت دی چې ګورئ کاروبار، بزنس او بیع کوئ، سودخوري او سود مه کوئ او په سود پیسې مه ورکوئ. څوک چې منع شو د الله حکم یې ومنلو، امره الی الله، د خبر الله ته ووړې، د رب به درته صحیح بدله ورکړي. منع شو د سودخورۍ نه، نو 100 روپۍ چې په سود ورکړي، بس خپلې پیسې دې والي او سود یې لاړو، اوس وځېدو. دا نه چې به دا سود مې واخیستو نوره به توبه وباسم، دا توبه نه ده. خپلې پیسې والا لک دې په سود ورکړي دي او ویلي دي 100 زره به پې زیاتې راکې، بس دا لک دې واخله، 100 مه غواړه، توبه وباسه، نو بچې. او که چرې داسې حالت نه، نو برباد او تباهي د دې جواب به ورکړې. رب کائنات فرمایي یاد ساتئ، که څوک د ګناه په حالت کې دا سود کوي او ګناه یې ګڼي، نو بیا هم برباد دی، جهنم ته به ځي، سزا به خوري. او که څوک یې ګناه بیخي ګڼي نه او روا یې ګڼي، نو کافر دی، همیشه به د جهنم خشوي. سود د پروردګار سره د جنګ اعلان دی، آیاتونو کې به درته وروستو راځي. نو دې آیات کې موږ او تاسو ته خبرداری راکړو. اول نمبر خبره په دې باندې بیان کړه چې اے مسلمانانو یاد ساتئ د سود نه ځان ساتئ. سود سړی سرسام کوي، هوش باخته کوي، لیونی ته جوړی، دی ظاهري تبعی ده. ته چې تیزاب سکې نو کلمې به دې په دې بله روځي، ته چې غلط اکسپایر میډیسن خورې نو مسخه به شي، ته چې غلط سیز ټوپ په وجود استعمال کې سرمن به دې ووړي. د سود ظاهري حالت دا دی چې عقل به دې برباد کړي، لیونی به دې کړي، هوش باخته به دې کړي، هوش و حواس به دنه واخلي. نو سود مه کوه. او من کتلی دي شودګان ته جوړی، شونډې یو خوا زانګي او سپېږمۍ په بل اړخ زانګي، او مړی یو شی وي نو که د کتو قابل شی نه. دا د سودخور انجام دی. دویم نمبر، قیامت په ورځ به سودخور په خپله دې ګناه کې لیونو پرنګ پاسي او روان بی جهنم په طرف. نو معلوم بی ټول د قیامت د ورځې خلکو ته چې دا پواړ
د دنیا د زیاتولو د پاره سود کولو دا پواړو جانم ته روان. نو قیامت په ورځ به هم دا پلیت ښکاري معلوم. او دریم نمبر چې تشبیهګان یو قسمه قسم نومونه ولا ورکوي نو رب وی په دې باندې شی حلالېږي نه. نن چې مسلمان مملکتونه ذلت سره مخ دي، مسلمانان ډوبېدو سره مخ دي، زمونږ ملکی نظام هغه په سود باندې روان. یو ورځ به راشي چې په دې کې به دا وطن ګاڼه کوئ. پرون وزیر اعظم وی چې یو 2 میاشتې بل به موږ د خلکو ته معاف کو سیلاب زدګانو ته، خو تاسو لږه IMF ته ووایئ چې هغوی څه وایي. دا د سود برکت دی چې ستا وزیر اعظم دې حیثیت والا دی چې خپل قوم ته ریلیف نشي ورکولی، د میاشتې بل نشي معاف کولی، IMF نه اجازه لي. ولې؟ موږ سودخواري وکړه. وطن سودخور دی، مجموعي سطح باندې سودخواري. هغه وټران چې وټونه ورکوي دی خلکو له دی له منډې وایي دی چې څومره سود اخلي د قیامت په ورځ به یې ته شریک یې. اوټ ورکه جي خیر دی څه ښه کارونه خو به کوي، سود خو به هلي که نه، او سود په شریکه حکومت اخلي که نه. نو کوم حکومت چې تا جوړ کړی دی ته ورسره په نجي سطح شریک وې چې شریک وي هغه چې څونه سود واخیستو د قیامت په ورځ به یې ته جواب ورکې. وس دې پې بر دی ورکولی شي؟ دا داسې نه وي. د اسمبلی خاوندان چې څه فیصلې کوي لاندې چې چا وټونه ورکړي دي هغه پوره په پوره دی کې شریک دی. که د خیر لارې ته د برابر کو خیر کې دی حصه ده، او که د شر په طرف هغه فیصله وکړه دا ستا وکیل او نماینده دی او تا ویلي څه چې دی کوي هغه زما خبره ده هغه زه کوم، بس دا تا پسې ټول د هغه پلیتیانې چارج کېږي. تاسو وټونه ورکړي که نه قیامت په ورځ به درته پته لګي چې ستاسو څه حیثیت دی. نو دا د الله جل والا دین دی او موږ هره ورځ تبعې په طرف روان یو. صدقات دا یو بهترین نظام دی او د سود نه الله دې موږ تاسو ته اجتناب او ډډه نصیب کړي او دا وطن د پروردګار د سود نه پاک کړي. نو راحت به راځي، که نه نو داسې حل به راشي څنګه د افریقې والا پرتوګ بدل دی، یو چپلی بدله ده او بله بدله ده، او کمیس کې یو لستوڼی بدل دی او بل بدل دی. دا ورځ تاسو په نسلونو په بچو را روانه ده. دا د دې سود اثر دی. پرتوګونه او کمیسونه به هم بدلي، یو چپله به هم بدله یو بله به هم بدله، یو به 6 نمبر یو بله به 8 نمبر. دې حالت سره به مخ کېږي. دا د دې سود اثر دی او دا وطن دی په سود کې ګاڼه کړی دی. د دې انجام به وګورئ چې کوم انجام سره د موجوده حکمرانانو دې نه مخکې حکمرانانو دا ملک کوم ځای ته ورسولو. وفادار بیا دی دي د ملک، موږ یې وفادار نه یو. آها نو خدای پاک دی د سودخورو د پلیتۍ نه زموږ حفاظت وکړي، د سودخور د ګاونډیتوب نه دې الله حفاظت وکړي، د سودخور د تعلق نه دې الله حفاظت وکړي، د سودخور پلیت چې موږ ته معلومې که نه خدای دې ته په خپل رحم ته نه وساتي، او چې څوک سودخواره دي خدای دې ورته هدایت وکړي، او که هدایت قسمت کې نه خدای دې نور هم لیوني کړي. اوس آیاتونو ته وګورئ. الذین یأکلون الربا، هغه کسان چې خوري سود، لا یقومون نه به پاسي د قبرونو نه الا کما یقوم الذی، مگر پشان د هغه کس چې پاسي یتخبطه الشیطان من المس، مگر پشان د پاسېدو د هغه کس چې ګډوډ کړی وي هغه لره شیطان د لیونتوب په وجه، من المس ټچ کړی وي، پیری پې راغلی وي او لیونی کړي. دې ځای نه دا پته ولګېده چې په چا باندې پیریان راځي دا حقه خبره ده. څوک وایي زه خو په چا پیریان نه منم چې راشي، دا زه نه منم چې نه مني د قرآن د آیات نه انکار کوي. یتخبطه الشیطان من المس،
چې ګډوډ کړی دلره شیطان د ټچ کولو د مسکولو د لیونتوب راوستونه او آقا کریم فرمای ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان په وجود کې رګونو کې څنګه وینه ځي دک کرنګې په دې رګونو کې ګرځي نو پریان راتلل په یو کس باندې دا حق ده ذالک دا په دې وجه بانهم چې یقینا دوی سود خورو قالو ویل با انما البيع مثل الربا چې یقینا دا تجارت او خرصول پشان د سود دی رب وی واحل الله البيع او حلال کړي دا الله تجارت خرصول وحرم الربا او حرام کړي دې سود فمن جاءه موعظتنا بس هغه کس چې راغی هغه ته نصیحت من ربه د خپل رب له طرفه فانتهى بس منع شو د سودنا فله ما سلف نو د پاره هغه پیسې او رقم دې چې د مخکې ورکړو کمې پیسې ورکړې دي بس دې واخلي او مکه پیسې دي سود به واپس نه دي وامره الى الله او حکم د سپارلې شوی دی الله تا ومن عاد او هغه سړی چې راوګرځېدو سود ته واپس فاولئک اصحاب النار بس دغه کسان هور والا دي هم فيها خالدون او دوی به پاغې کې همیشه وي الله دې موږ ته عمل نصیب څه مسئلې تپوس وکړي